ځینې کسان داسې وي چې په ځان کې د هیڅ کار او فعالیت استعداد او وړتیا نه وي. دوی داسې فکر کوي چې هیڅ کار نشي کولی، د هیڅ کار د کولو وړتیا نه لري. دا چې ولې دوی له هر کاره ویره لري او څه باید وکړي چې له دې ویرې ځان وژغوري، حل لارې درته په ګوته کوو. ځینې کسان داسې دي چې ځان ورته ډیر بېکاره او نالایقه ښکاري او د هیڅ کار کولو ته جرأت نشي کولی، ځکه دوی پر ځان باور نه لري، له کار او زده کړې څخه ویره لري. دوی ته دا احساس ورکول شوی چې ګواکې ته په هیڅ شي نه پوهیږي او یو نالایقه انسان یې. زموږ د ټولنې یوه لویه ستونزه دا ده چې یو بل ژر توهینوو او یا تانه ورکوو، چې دا توهین او تانه ځینې وخت د یو چا د ژوند د تباه کېدلو لامل هم کیږي. ځینې کسان بیا وروسته له هغې ځان بې استعداده او نالایقه ګڼي چې په ژوند کې له یوې ماتې سره مخ شي. ژوند خو د بریاو او ماتو ټولګه ده، ځینې وخت پکې بریالي کیږو او ځینې وخت په پکې ماتې خورو. علاقه هم یو مهم اصل دی چې کولی شي پر ځان دې بې باوره کړي. که یو انسان له کوم کسب، کار او یا هم کوم درس سره علاقه ونه لري، نشي کولی چې په هغه کې بریالی شي او پرمختګ وکړي. نو په پایله کې دا ویلی شو چې ټول انسانان با استعداده او وړتیا لرونکي دي، چې دا استعدادونه په انسانانو کې متفاوته دي. ځینې به یې په یوه برخه کې استعداد لري، ځینې به یې بله برخه کې. که یو انسان په یو کار کې وړتیا ونه لري، نو په بل کار کې خامخا وړتیا لري، چې هر انسان باید د ژوند تر پایه خپل استعدادونه وازمایي او هیڅکله پر ځان بې باوره نشي، ځکه دا بې باوري د ژوند د تباه کېدلو لامل کیږي.